الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. د دین د ابتدایي زده کړو د درسونو په سلسله کې نن په ننني درس کې د عشر او خراج مسلې او د لزوم شرطونه تر بحث لاندې نیسو. د عشر د واجبېدو شرطونه. عشر لسمې حصې ته ویل کېږي، یعنی دا چې کله مځکه حاصل وکړي لسمه حصه مالک د عشر حقدار ته ورکړي، همدغه ته عشر ویل کېږي. البته عشر چې کله د مځکې پر مالک باندې لازمیږي، یو لړ شرطونه یې د واجب کېدو لپاره سته چې د همدې شرطو څخه عبارت دي. اول، اسلام، پر کافر باندې عشر نسته. دوهم، مځکه به عشریه وي، پر خراجیه مځکه باندې عشر نسته. وروسته بیان کوو د عشریه او د خراجیه مځکې. دریم، د مځکې حاصل به لاسته راغلی وي، که د مځکې حاصلات د رسېدو وړاندې هلاک سي او یا بیخي مځکه کرل سوې نه وي، عشر باندې لازم نه دی. سوال: آیا پر غیر مقصودی زراعت باندې عشر سته؟ جواب: کوم شیان چې خپله شنه سوي وي لکه واښه، نلان، درختي او داسې نور، عشر باندې لازم نه دی، ځکه عشر پر هغو شیانو باندې وي چې ګټه ترې اخیستل کېږي او مقصودی خلک کري. سوال: آیا پر کوچني او لیوني باندې عشر سته؟ جواب: د عشر د وجوب لپاره عقل او بلوغ شرط نه دی. که د مځکې مالک کوچنی یا لیونی و، د شرطونو په وجود کې پر اولیاو لازمه ده، یعنې پر قریبانو لازمه ده چې د مځکې څخه عشر ورکړي. سوال: پر پردۍ مځکه باندې عشر سته؟ جواب: د مځکې د عشر د واجبېدو لپاره د مځکې مالکېدل لازم نه دي، یعنې دا چې که یو چا د بل چا څخه مځکه په اجاره نیولې وه، یا یې په خواست ځینې غوښتې وه، او یا یې هم وقفي مځکه کرلې وه، پر دغه کرونکي باندې عشر لازم دی او د مځکې پر مالک باندې عشر لازم نه دی. سوال: آیا په کال کې 2 ځلې عشر ورکول کېدای سي؟ جواب: د عشر لپاره د کال تیریدل شرط نه دي، بلکې په کال کې چې هر څومره وارې مځکه حاصل وکړي، په هغه اندازه عشر باندې لازم دی. که یو ور حاصل وکړي، یو ور عشر ور باندې سته، که 2 وارې و 2 واره باندې سته. سوال: آیا پر پوروړي باندې هم عشر سته؟ جواب: که کوم کس مځکه وکرل او حاصل یې وکړ، عشر باندې لازم دی. د قرض پیسې دي د حاصلاتو څخه نه جلا کوي، بلکې د ټولو حاصلاتو عشر به ورکوي. داسې نه دی لکه په زکات کې چې قرض ورباندې وي، اول د سرمایې څخه قرض جلا کوي، د پاتو پیسو زکات ورکوي. په عشر کې داسې نه دی. سوال: آیا پر وښو یا فروړ او بوټو باندې عشر سته؟ جواب: فروړ چې د حیواناتو د خوراک لپاره دی او د غنمو د پاکېدو وروسته په لاس راځي، همدا ډول د باغ بوټي عشر ور باندې لازم نه دی، او نه هم پر هغو وښو باندې عشر سته کوم چې غیر مقصودي وي. البته که چا د تجارت لپاره رانیولي وه، قیمت نصاب ته رسېدی، بیا د تجارتي مال حکم لري، د کال په تیریدو سره زکات ور باندې لازم دی. سوال: د میوې تر ښکاره کېدو او یا هم تر کښت وړاندې عشر ورکول جایز دی؟ جواب: که یو چا مخکې تر دې چې د باغ میوه یې ښکاره سي، عشر یې د اټکل له مخې ادا کړ، یا یې هم هغه مهال ادا کړ چې باغ بیخي شین سوی نو، دغه جایز نه دی.
البته که د باغ درختو میوه ښکاره کړې وه بیا یې عشر ورکړ جایز دی. سوال: عشر پر رانیونکي دی او که پر خرڅونکي دی؟ جواب: که کښت کوونکی خپل کښت تر پخېدو مخکې خرڅ کړي عشر یې پر رانیونکي واجب نه دی، او که یې تر پخېدو وروسته خرڅ کړي عشر یې پر خرڅونکي لازم دی. سوال: د مځکې مصارف ایستل کېږي بیا به عشر ورکوي، او که هر څه په لاس راغلل د ټولو عشر به ورکوي؟ جواب: د مځکې چې کوم مصارف کېږي لکه د مځکې تخم، دوپال، نوپال، درمل، کود او داسې نور، دغه مصارف نه حسابل کېږي. یعنې داسې نه کېږي چې کله مځکه حاصل وکړي لومړی مصارف ځینې وایستل سي بیا نو د پاته مال څخه عشر ورکړل سي. داسې نه ده، بلکې څومره حاصل چې یې وکړي د هغو ټولو عشر به ورکوي. سوال: که مالک د خپلې مځکې حاصلات له منځه یوړل ټول اهلا کړل بیا هم عشر سته؟ جواب: که مالک په خپله د مځکې حاصلات له منځه یوړل عشر باندې لازم دی، او که بل چا ور هلا کړل یا په کوم بل سماوي افت باندې له منځه ولاړل پر ده باندې عشر نسته. البته د هغه کس څخه تاوان اخیستلی سي چا چې ور هلاک کړي دي. سوال: عشر به چاته ورکوي؟ جواب: د عشر حقدار هغه څوک دی کوم چې زکات ورکول کېږي. انشاءالله تفصیلي بحث به یې وروسته راسي. حاصل دا چې چاته زکات ورکول روا و هم هغه کس ته عشر ورکول هم روا دی. چاته چې زکات ورکول روا نه و هغه کس ته هم عشر ورکول روا نه دی. او په کوم کار کې چې د زکات استعمال جائز نه وي په هغه کې د عشر استعمال هم جائز نه دی. سوال: عشر په کومو ځمکو کې لازم دی؟ جواب: د کومو ځمکو کښت چې د باران یا هم د ویالو په اوبو خړوبه کېږي پکښې عشر لازم دی، او د کومو ځمکو کښت چې د برمو، باوړیو او یا هم د ماشینانو یا د سولر اندارو په اوبو اوبېږي په هغو کې نصف عشر یعنې شلمه حصه لازم دی. سوال: په څومره حاصل کې عشر لازم دی؟ جواب: د امام ابو حنیفه رحمه الله لعان ده د عشر د وجوب لپاره نصاب نه دی ټاکل سوی، بلکې د مځکې حاصل چې څومره وي یعنې لږ وي او که ډېر وي عشر ځینې ورکول واجب دی. سوال: که پر چا پور باندې وي هم به عشر ورکوي؟ جواب: پر چا چې پور باندې وي او مځکه یې حاصلات وکړي عشر باندې لازم دی. د زکات په څیر پور د عشر معنی نسی کېدای. سوال: آیا په عشر کې قیمت ورکول روا دي چې یو څوک حاصلات ورنکړي دغه حاصل پر ځای پیسې ورکړي؟ جواب: که یو څوک د مځکې د حاصلاتو پر ځای په عشر کې د عشر قیمت ورکړي جائز دی. یعنې دا چې یو څوک خپل ټول حاصلات خرڅ کړي بیا یې لسمه حصه ورکړي جائز دی. سوال: د عشر او خراج ترمنځ څه فرق دی؟ جواب: عشر او خراج یو لړ فرقونه لري چې ځینې یې دا دي. اول: عشر د زکات او نورو عباداتو په څیر عبادت دی، یعنې مالیه او ټیکس نه دی، او خراج ټیکس دی، یعنې دا چې خراج ته عبادت نه ویل کېږي. همدا وجه ده چې عشر د مسلمان په مځکو پورې خاص دی، د کافرانو په مځکو کې عشر نسته، بلکې د هغوی په مځکو کې خراج لازم دی. دوا: عشري مځکه که څه هم د کرلو وړتیا ولري بیا هم نه وکرل سي، خالي پرېښودل سي، عشر باندې لازم نه دی. خراجیه مځکه داسې نه ده، بلکې خراجیه مځکه که د کرلو وړتیا ولري او ونه کرل سي خراج ورکول باندې لازم دی. سوال: د عشر او زکات ترمنځ څه فرق دی؟ جواب:
عشر هم د زکات سره یو لړ توپیرونه لري چې ځینې یې دا دي: اول، د زکات لپاره شرط دا دی چې تجارتي مال او یا هم نقود به نصاب ته رسیدلی وي. که نصاب ته نه وي رسیدلی، زکات باندې نسته. عشر د دغه شرط خلاف نصاب نه لري. دوه، د زکات لپاره لازمي خبره ده چې کال به باندې تیر سوی وي. که کال پوره نه و، زکات باندې لازم نه دی. خو عشر داسې نه دی. د عشر لپاره کال پوره کېدل شرط نه دی. درې، د تجارت مالونه همدا ډول نقود که ټول کال پراته وي، هیڅ ګټه یې نه وي کړې، تر نصاب نه وي کم سوي، زکات ورباندې سته. عشر د دې څخه مختلف دی، یعنی دا چې عشر د مځکې د حاصل پورې تړلی دی. که مځکې حاصل درلودی، عشر باندې سته، او که یې حاصلات ونه کړه، بیا عشر باندې لازم نه دی. سوال: که څوک د کور په کور کې یوه درخته وکري، عشر ورباندې سته که یا؟ جواب: که په کور کې میوه لرونکې درخته وي، عشر باندې واجب نه دی. سوال: که مځکه په باران او برمې دواړو اوبه سوي وي، نو شلم من به ورکوي که لسم؟ جواب: که چیرې د کښت او کروندې مځکه د فصل په اوږدو کې په باران او څا دواړو اوبه سوي وي، یعنې دا چې څه وخت د باران په اوبو اوبه سوي وي او څه وخت د څا باوړۍ او یا په داسې نورو وسایلو لکه سولر اندارې اوبه سوي وي، د زکات حکم یې پر اکثریت کیږي. یعنی که چیرې مځکه زیات وخت د باران په اوبه سوي، عشر باندې لازم دی، او که زیات وخت په باوړۍ یا ماشینونو او داسې نورو شیانو اوبه سوي وي، نصف عشر یعنی شلمه حصه باندې لازمه ده. که چیرې سم نیمایي د باران په اوبو مځکه اوبه سوي وي او سم نیمایي د ماشینانو په اوبه سوي وي، په دغه صورت کې به ټول حاصل دوې حصې کې په سم نیمایي کې به لسمه حصه ورکړي او په سم نیمایي کې به شلمه حصه ورکړي، یعنې دا چې د ټول حاصل 1.5% به ورکوي. سوال: خراج څه ته وایي؟ جواب: د کفارو پر کومو مځکو چې د اسلامي حکومت لخوا کومه مالیه لګېدلې وي، هغې ته خراج ویل کېږي. نو د خراج په اړه ځینې نورې تفصیلي او تحقیقاتي خبرې سته، دا چې د ابتدایي زده کړو سره اړه نه لري، ځکه پر هغو بحث نه کوو. یو ځلې بیا وایم، دغه مسایل ټوله د رد موتار، بدایع صنایع، فتاوای هندي او بحر رائق څخه کتاب زکات او عشر څخه راخیستل سوي دي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.